سلامونه ستړي مشئ وخت مو په خیر. کابل کې ستره بمي چاودنه شوې او د پاکستان جټ الوتکو لخوا کابل بمبار شوی. همدارنګه هند افغانستان لپاره د دفاعي سیستم او تجهیزاتو مرستې ته چمتووالی ښودلی. افغانستان او هند د دفاعي تړون په حال کې دي او تمه کیږي چې په لوړ امکان سره کابل ته د تړون له مخې یو شمېر دفاعي وسلې او پوځي تجهیزات ورکړل شي. دغه ګام به د دواړو هیوادونو ترمنځ د امنیتي همکاریو پیاوړتیا ته لاره هواره کړي. پر کابل د ډرون الوتکو بمبار پاکستانیان اخطارونه هم ورکوي. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف د کابینې بیړنۍ امنیتي غونډه راوبلله او اعلان یې وکړ چې اوس د پریکړې وخت را رسېدلی او باید د ترهګرۍ پر وړاندې کلکې پریکړې وشي. شهباز شریف زیاته کړه چې دښمنان له افغانستان څخه راځي او زموږ په خاوره کې ترهګري کوي او دا هغه هیواد ته بې احترامي ده چې دوی ته یې درناوی وکړ او واک ته یې ورسول. همدارنګه د پاکستان دفاع وزیر ویلي چې نور یې د زغم کاسه ډکه شوې ده او هیواد به د هر ډول برید پر وړاندې جواب ورکوونکی دریځ خپلوي. نوموړي په یوې خبري ناسته کې څرګنده کړه چې که هر لوري د پاکستان له خاورې سره دښمنانه چلند وکړي او بریدونه ترسره کړي نو پوځ به یې په ورته ډول ځواب ورکړي. ګرانو کتونکو دا تر دې مهاله د افغان میډیا یوټیوب چینل تازه او مهم خبرونه تر بیا ښه وخت او ښې چارې